السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یو داسې طریقه ښایم چې څنګه کولی شو د موبایل لپاره لوګو جوړه کړو، د ویډیو لپاره. نو د لوګو جوړولو لپاره که تاسو غواړئ لوګو جوړه کړئ، نو لومړی به همدغه اپلیکیشن چې تاسو وینئ پکسل پلاو، دا اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ، نو بیا به دا اپلیکیشن خلاص کړئ. اپلیکیشن مو چې کله خلاص کړ، تاسو ته دا رقم دې سټایل کې لوګوګانې راوړي، یعنې په دې سټایل کې که هر سټایل تاسو خوښ وي په هغه باندې لوګو جوړولی شئ. دلته به تاسې خپل سټایل خوښ کړئ. مثلا زه یو سټایل خوښوم، مثلا دغه سټایل زه خوښوم. بیا به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډیټ باندې کلیک وکړ، نو دلته تاسو ته ښیي هم چې دا رقم به ستاسو لوګو سټارټ کیږي د ویډیو په اول سر کې. کوم چینل لپاره جوړوي یا بل څه لپاره جوړوي، نو دا رقم به سټارټ کیږي. اوس اول دلته تاسو ټي سی لیکلی دی چې دا شارټ کټ نیم ورکولی شي. لکه مثال زه لیکمه ټي جي ایم دغه نوم، او دوهم کې لیکم مثال ټیکنیکل، دوهم کې مې ټیکنیکل ولیکه. دریم ته راځمه، دریم کې لیکمه مثلا دغه نوم ما ورکړ. دغلته تاسو د پورته یو هغه نوم هم رنګ هم بدلولی شئ. دا وینې هر ډول رنګ دلته ورکولی شئ تاسې. مثلا زه دا رنګ ورته خوښوم. دلته بیا تاسو دغه کې سایز وړکی کولی او غټولی شئ. سایز څومره غټوئ او وړکی کوئ. دې کې بیا څنګ ته اول سر کې اول سر ته یې بیا هغه چېرته یې بیا دغه کې پورته ټیټ کېږي. نو کله مو چې دا خلاص کړ، دلته بیا یو ډېر مهم موضوع دلته هم ده. دلته تاسې د نوم لاندې څټ ته چې هر ډول لیکې تېرول غواړئ، دلته تاسې هغه هم ورته ښوولی شئ. ګورئ دوستانو، دلته ډېر سټایلونه شته. هر سټایل چې تاسو خوښ شو هغه ورته وښوولی شئ. ډېر سټایلونه دي، هر ډول سټایل کې تاسو دغه جوړولی شئ. مثلا زه یو سټایل ورته ښووم، مثلا دا سټایل زه ورته ښووم. نو بیا د هغه نه وروسته که غواړئ تاسو دا لوګو جوړه کړئ، سیټینګ هر څه مو مکمل کړ، نو بیا په ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. ایکسپورټ باندې مو چې کله کلیک وکړ، دلته دریو سایزو کې تاسو ویډیو کوالټي جوړولی شئ. 145 140 دی، 920 دی، 1080 کې. مثلا زه 1020 کې جوړوم. دې ته به صبر وکړئ تر څو دا لاړ شي، نو ستاسو لوګو به جوړه شي. دا د نن ورځې ویډیو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. ښه وخت او ښه شېبې ولرئ.